د بلال د اذان توري یو په بل پسې ماتېږي. زه به صرف یو دوه مثالونه درته ووایم فقط. زموږ ستاسې په وطنو کې دا رواج په دا صحراو کې خلک امامتونه کوي، خو نور خلک د کلي خلک زکاتونه یعنی عشرونه ورکوي. بس دا طریقه هم دغسې روانه ده. د خلکو امامتونه شروع وي، لمنځونه شروع وي، خلکو ته تعلیم شروع وي، خلکو ته وعظ و نصیحت شروع وي، د خلکو کوچنیان سبقان وایي، د کلي امام یې ورته وایي، هغه د کلي خلک بیا زکات ورکوي. دا یوه طریقه را روانه ده. دا عوامو خلکو نه دی ایښی، دا علماو ایښی دی. دا زموږ ستاسې استادانو را شروع کړې ده. خو داسې بدبخته خلک هم لرو، وایي دا مه کوئ، دا اجاره ده، وایي دغه زکات مو نه دی ایښی. ګورئ دا اجاره جوړه کړه. اوس نو که اجاره شي رښتیا، نو بیا خو رښتیا هم د دې خلکو زکات نه سوسی. څومره خبره خرابه شوه، څونه عام مسلمانان په اخته دي، د دې ګردو خلکو زکاتونه نه سوسی. دا په کوم صورت کې؟ دا په دې صورت کې که دا عقد اجاره شي، خو د تحلیل خراب دی، دا اجاره نه ده، دلته عقد نه کیږي، او نه دا د کلي خلک دغه زکات په اجرت کې ورکوي، بلکې د زکات په نیت یې ورکوي چې ورې وړي هغه عالم ته وایي دا زکات واخله، په زکات په نیت یې ورکوي. شرعا د زکات ورکوونکي نیت معتبر دی، نو خو هغه یا دی په زکات کې ورکوي او دی هم مستحق د زکات دی، نو بیا اجاره د کومې خوا ده؟ دا مسله یو څه اوږده ده، چې زه تشریح کوم بیا به ټوله وخت د یوه مسله ونیسي. صرف یو مثال وایم. دا طرز او دا طریقه علماو ایښې ده، دا لوی مشایخو بزرګانو ایښې ده. هغه وایي دا اجاره نه ده، دغه عالم خلکو ته لمنځونه ورکوي، خلکو ته تعلیم ورکوي، خلکو ته وعظ ورکوي، دا نور مسلمانان زکاتونه ورکوي. دا خلک نشي کولی چې د ځانه اجرت ورته کښېږدي، تر زکات علاوه یو بالابود مال ورته مقرر کړي. باره به نو مسجدان بیا تور ولاړ وي، امام به نه وي، مؤذن به نه وي. دا یو ښه طریقه علماو ایښې ده، خو هلته بیا ځینې بدبختان ورته ناست دي، هغه وایي دا زکاتونه مو نه دي سوي، دا اجاره ده. ګورئ د مسلمانانو یو مشروع عمل چې هغه علماو را شروع کړي، دی کوشش کوي چې دا ور خراب کړي، پر دې د فاسد فیصله وکړي او د خلکو زکات نسیسي. یو بل مثال وایم. یو مسلمان وفات شي، دا نور مسلمانان د ده سره د معاونت و همکارۍ په خاطر سره راټول شي، د اسقاط حیله وګرځي، حیلة الاسقاط. نو دا خو ښه کار دی، دا شرعي کار دی، دا شرعي حیله ده. دا هسې هلته د سړک پر غاړه یو څو کسانو د ځانه نه ده راایستلې، دا حضراتو فقهاو جوړه کړې ده. دا حیله هغو راایستلې، د شرعي اصولو په رڼا کې راایستلې، د ځانه یې نه ده راایستلې. نو دا خو ښه کار کوي، دا یو مستحب کار دی. دا د دې میت سره کومک دی چې تی ورسره کوې، د ده پر ذمه حقوق شته، خامخا شته. دا ستا معاونت دی چې ته دا حیلة الاسقاط وګرځوه چې د دې مسلمان ذمه فارغ شي. هغه بل بدبخته بیا هلته ورته ناست دي، ګوري خدای پاک اوس دوی په چمو خطا باشي، په حیلو یې خطا باشي. درې قسمه خلک لرو.
یو خو الحمدلله چې د یو مذهب خلک د وخت احناف دي د افغانستان کې، پاکستان کې، ماوراء النهر کې، هندوستان کې دا مسلمانان ټول احناف دي. لږ کسان چې اوس نوي پیدا شوي هغه لږ دي په ټولنه کې. احناف خو په دې خبرو کار نه لري، هغه خو دغه طریقې را شروع کړي، خلکو ته وایي وکړي، خلکو ته وایي امامت وکړه، خلکو ته وایي اسقاط وګرځوه. دا په حنفي فقه کې راغلي، دا حله فقهاو یې دا کار وکوئ، دا ښه کار دی. دا خو احناف دي، دا خو پرېږدي. دا خو کوشش کوي چې د مسلمانانو اعمال پر صحت ور حمل کړي، د فساد خواته نه ځغلي، د صحت خواته راځغلي، چې نور خلک یې د فساد خواته ځغلي او دا علما یې د صحت خواته راوړي. دا خو هغه واقعي خلک دي، مذهبي خلک دي. او یو بل ډله بیا سره سلفیان دي، هغه سره وابیان. سره وابینو دغه دي و خلکو ته وایي ګوره اوس خدای پاک په حلو خطا باسي، ګوره سره وایي حله نه منم، دا حله وایي کفر دی العیاذ بالله. د لا علم خلکو ته وایي. ځینې خلک یې دوکه کړي هم وي، د مثال په ډول وایي په قرآن شریف کې راغلي چې الله عز وجل د بني اسرائیلو یوه قبیله د شنبې د ورځې د ښکار څخه بند کړه. الله عز وجل امر ورته وکړي چې ګوري دا ښکار مه کوئ، دې یې منع کړه. دې چې به د شنبې په ورځ راله هغه به د اوبو پر مخ مایان بیخي ډېر و، او بله ورځ چې به راله شی به نه و. بره حیران سوه چې دا اوس څه وکړو. په کومه ورځ چې مایان ډېر وي په هغه ورځ ښکار بند دي، او په کومه ورځ چې ښکار ایله دی په هغه ورځ یو ماهی نه پیدا کېږي. بره نو بیا شیطان یوه حیله ورته وښول، ورته داسې تاسې داسې وکړي د دې دریابه څه ولې کش کړي، ولې ځینې کش کړي، په دا ولو کې به مایان ولاړ شي د شنبې په ورځ، خو د شنبې په ورځ یې مه را اخلي، هغه مخې ورته بند کړي، بری نو بیا په یک شنبه راواخلي، بله ورځ بیا راواخلي. ادیم هغسې وکړه. دا بدبختان نو دوی په دې نه پوهېدله نو چې تا یې مخ ورته بند کړي، خو دا یې ښکار، او دا کار دې د شنبې په ورځ وکړي. د شنبې په ورځ خو ته د ښکاره څه بند وې، نو الله عز وجل عذاب ورباندې راوستي، هغه یې بزوګیان. نو دې خلکو ته څه وایي؟ وایي ګوري دې خلکو حیله جوړول، حیله یې جوړه کړه، الله عز وجل عذاب پر مسلط کړي. وایي تاسې حیلې ولې جوړوئ؟ پیسې دې ګرځوئ ایستې، هغه سړي ته خو داسې نه ورکوي چې یو مخې یوسي، بیرته یې تا ته درکوي، بیا یا بل ته ورکوي، بیا بل ته. وایي دا چمونه مو جوړ کړي دي حیلې، الله پاک العیاذ بالله وایي دوی په حیلو خطا باسي. دا هغه سره وهابیان دي. نو ګوري دا خبره غلطه ده. یوه هغه حیله ده چې په هغه سره یو حرام شی حلال ګرځي، په هغه سره سړی کوشش کوي چې حرام شی ځان ته حلال کړي. هغه لکه دغه خلکو چې د شنبې د ورځې ښکار پر دې حرام و، په دغه حیله سره یې غوښتل چې ځان ته حلال کړي. دغسې حیله هر وخت ناروا ده، دا حیله ناروا ده. دا چې شرعي حکم د منځه وړي، یو شرعي حکم باطلوي، دا رقم حیله چې هره حیله وي هغه ناروا ده. او یو داسې حیله ده چې د خیر د کار ذریعه وي، د خیر و کار ته وسیله وي، دغسې حیله بیا مشروع ده، دا جایزه ده، دا سړی کولی شي. حیلة الاسقاط دا څنګه حیله ده؟ ایا په دې سره یو حرام شی حلال ګرځي؟ که حلال په حرامیږي،
که یو شرعي حکم په باطلیږي خو په دې کې شی هم نشته د خیر د کار دپاره ذریعه ده د مسلمان ذمه د حقوقو څخه فارغه کېږي دا خو د خیر کار دغه د خیر د کار دپاره یوه ذریعه یوه وسیله ده نو دا رقم حیله خو مشروع ده او دا یو عجیبه عقیده ده چې وایي مطلق حیله نه منم نو مطلقه حیله چې دې ونه منل نو دا خو صریح آیاتو څخه انکار شو الله عز وجل ایوب علیه السلام ته داسې فرمایي وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث ایوب علیه السلام باندې ډېره اوږده مریضي راغله اوږده مریضي هغه خپلې ښځې ته په دا مریضۍ کې پر یو خبره خوا بده شوه نو بیا یې ورته وویل چې 100 واره به دې وهم 100 درې به دې وهم 100 کله چې الله عز وجل جوړ کړي صحت الله پاک ورکړي نو بیا الله پاک ورته وویل چې ته یو جارو راواخله دا خپله ښځه په ووهه او ځان مه حانثوه چې یو مخ یې ونه ویې بیا خو تا قسم اخیستی په قسم کې حانثېږي دا قسم پر ځان مه اړوه پر دغه رقم د قسمه څه ځان خلاص کړه دغه حیله خو الله عز وجل ور وښول نو چې د حیلې څه سړی یو مخ انکار وکړي دا خو بیا سړی عقیده کوم ځای ته ورسېد د بلال د اذان توري یو په بل پسې